وعن ابي بن عمارة انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابي بن عمارة رضی الله عنه فرمایي چې د ویلی اذا الله رسول امسح على الخفين زما سب موضوع کومه. قال پیغمبر فرمایل نعم او. قال اليوم يورث مسكم قال نعم او. قال ويومين دورز بكما قال نعم او. قال وتويل الصلاه وثلاثه ايام من درورز قال نعم او. وما شئت سمر شستا خوخي. اخرجه الدار ابو داود وقال ليس بالقوي. دا حدیث ابو داود نقل کړی او امام ابو داود لري دا حدیث قوي نه دی، دا حدیث ضعیف روایت دی. دی حدیث باندې ډېر محدثینو کلام کړی دی، لکه امام بخاری هغه نقل هغه لا يصح، دا حدیث له سری بر صحیح نه دی. امام ابو داود لري اختلف في اسناده وليس بالقوي. دی په حدیث کې په سند کې اختلاف شوی دی او دا حدیث قوي هغه نه دی. امام احمد لري رجاله لا يعرفون، دی راویان له سری بر معروف نه دي. امام ازدی ملی دا حدیث ضعیف روایت دی، سند کمزور دی. امام ابن حبان لري ولست اعتمد عليه على اسناده، زه دې په سند باندې اعتماد کوم. امام دارقطنی ملی لا يثبت. امام ابن عبد البر ملی دا حدیث اړه سری بودا صحیح نه دی، بلکې امام نووي په المجموع شرح المهذب کې ویلي دي چې محدثینو اتفاق کړي په دې باندې دا روایت سره کمزور دی. دې حدیث ته خدا معلومه شو چې د مسافر د پاره مدد مسح هغه متعینه ده څومره چې سړی کوي کولی شي. دا روایت سند په لحاظ سره ضعیف ته لحاظ دا استدلال کمزور دی، لیکن دا عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت چې کوم معانی الاثار کې توهوی نقل کړي هو صحیح دی. نبی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوی کې هغه تطبیق داسې کړی دی. هغه وایي چې دا حدیث په هغه حالت باندې محمول وي چې کله اشد ضرورت ته په مسافر باندې د موضوع استل د جرابو استل دا ډېر مشکل شي، لہذا بیا چې څومره په مس سره کې کولای شي. لکه هغه فرمایي چې دا حالت ماته پیښ شو چې کله هغه تاتاریان سره د جهاد په میدان کې مصروف وو، نو په ما باندې دا حالات راغلي چې موضوع استل ماته ګرانو، نو په دغه حدیث نه عمل کړی دی. وایي نو دا په اشد ضرورت باندې دا محمول دلی شي. په دې باب کې چې تاسو قتل کنه نو مس په موضوع باندې، مس په پټکی باندې او دا نه مس په جرابو باندې تساخین وکنه دا ذکر شو، لیکن په پټو باندې مس کې قران لا پټي باندې. لہذا دې مبارکي طریقه دار چې پټي باندې مس کول دا جایز دی، واجب او لازم نه دی. نفس جواز لري، نفس جواز هغه لري. لکه دې کې یو روایت شته کنه چې هغه یو صحابي او هغه دغه کوله دا زخمی شی او سره مات شی او کنه او کسانو ته ویل چې ارتبه غسل کې او غسل په کوي سمش او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی کنه چې دا قتل کړل دی قتل کی او به ویری در پردا پورا وکړي چې باقی بدن به انځلې او کم ځای چې هغه زخمی په هغه پټې تړلې او مسې پکړې وي. نو مسه په پټې باندې دا ثابت ده. نو پټې به سره جبیره داغه بیا کا معروف وي، کاغه کپړه وي، کاغه ډکه وي، کاغه جیپس وي، هغه ټول ته پټې ویل کېدلی شي. په دې باندې مسه کول صرف د جواز په درجه کې دي، نور لازم او فرض نه راغوري کړه چاره پات شنه. لہذا عذر دی وتا او نبی صلی الله علیه وسلم داغه نه په دې باب کې صریح روایت کې نقل نه دی، لہذا نفس د جواز خبر شته، فرض لازم هغه نه ده. په پټې باندې سره مسه اګول شي. باب نواقض الوضوء، باب دی بیان د نواقض د اوداس کې. نواقض جمع د نقض، د نقض دا غره په اجسام کې راځي.